خبرونو سرټکی. طالبانو حکومت افغان کډوالو ته د نمرو پر ویشلو ټینګار کړی دی. افغانستان او ترکمنستان د مشترکو ګټو پر پیاوړتیا هوکړه کړې ده. کرانیاد او کابل کې د هند سفیر وټاکل شو. ترکیه او قطر د دفاعي او سوداګریزو همکاریو نوې هوکړې لاسلیک کړې. او امریکا له اسرائیل سره د غزې لویدیځې غاړې د یو ځای کولو په اړه خبرداری ورکړې. او اوس هم بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت افغان کډوالو ته د نمرو پر ویشلو ټینګار کړی دی. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د مهاجرینو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمیسیون غونډه ترسره شوه. د خبر پاڼې له مخې په غونډه کې د اړوندو کمیټو د فعالیتونو ارزونې ترڅنګ مستحقو کډوالو ته د ځمکو ویش او همداراز اړوند مسؤلینو ته لارښوونه شوې چې څو د مستحقو کډوالو لیست د دایمي استوګنې کمیټې ته وسپاري او د مسلې ته ژر تر ژره رسیدنه وکړي. تر دې وړاندې د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون په مشرۍ د کابینې اتمه غونډه کې پریکړه شوې وه چې د کډوالو عالي کمیسیون رئیس مولوي عبدالسلام حنفي له لوري د کډوالو کمیټې راوغوښتل شي او د دوی د کارونو اړوند یوه بررسي ترسره شي تر څو خلکو ته د ځمکو د توزیع پروسه چټکه او عاجل مستحقینو ته ځمکې وویشل شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. افغانستان او ترکمنستان د دوامداره اړیکو او مشترکو اقتصادي اسانتیاو پر پیاوړتیا هوکړه وکړه. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د ترکمنستان د کابینې له مرستیال بای مراد انا مامدیف سره د اشقاباد د نفتو او ګازو نړیوال کنفرانس په څنډه کې کتلي دي. د خبر پاڼې له مخې د کتنه کې دواړو لورو د ټاپي پروژې پر ستراتیژیک اهمیت او د هغې پر اقتصادي اغیزو خبرې کړي او د سیمې د همکاریو او سوداګرۍ پراختیا لپاره مهم ګام بللی دی. د صنعت او سوداګرۍ وزیر همدارنګه په ترکمنستان کې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل غوښتنه وکړه. کتنه کې دغه راز دواړو خواوو د دوامداره اړیکو او ګډو اقتصادي اسانتیاو پر پیاوړتیا هوکړه کړې ده. ډاکټر محمد نعیم افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي سره لیدنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال ډاکټر محمد نعیم د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي یو شیاویونګ سره وکتل. بهرنیو چارو وزارت وایي د کتنه کې د بېلابېلو دوه اړخیزو موضوعاتو سربیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستۍ کړکېچ خبرې شوې دي. ښاغلي نعیم ویلي چې دوی له ټولو هیوادونو سره د متقابلو اړیکو پر بنسټ تعامل ته ژمن دي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو پر وړاندې وکاروي. ورته مهال یو شاویونګ ویلي چین له افغانستان سره د اوږدمهاله او پر متقابل درناوي ولاړو اړیکو د پیاوړتیا هیله لري او د دې هیواد د ملي حاکمیت او ارزښتونو درناوی کوي. هند په کابل کې د خپل سفارت له بیا پرانیستلو سره کرانیادا او د سرپرست سفیر په توګه ټاکلی دی. نوموړی تر دې وړاندې هم په کابل کې د هند د تخنیکي ماموریت مشري کوله. هغه له 2014 کال راهیسې د هند بهرنیو چارو وزارت کې د ډیپلومات په توګه دنده ترسره کوي او د کابل د سرپرست سفیر په توګه تر ټاکل کېدو مخکې یې په مالدیف او سریلنکا کې د هند په سفارتونو کې دندې ترسره کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هند بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په کابل کې د تخنیکي ماموریت کچه سفارت ته لوړه کړې او له دې شیبې وروسته د دوی سفارت فعال دی. یاد وزارت ویلي چې دغه پریکړه د هند ژمنتیا څرګندوي چې غواړي له افغانستان سره په ټولو برخو کې دوه اړخیزې اړیکې ژورې کړي. افغانستان له بریتانیا څخه د پیښو مدیریت د ظرفیت لوړونې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ملي ادارې لوی رئیس مولوي نورالدین ترابي د افغانستان لپاره د بریتانیا له ځانګړي استازي ریچارډ لینډزي سره لیدنه کړې ده. ښاغلي ترابي له نوموړي څخه په افغانستان کې د پیښو مدیریت د ظرفیت لوړولو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. په یاده لیدنه کې همداراز د زړه سوري ناروغانو د درملنې د ژغورنې ټیمونو د جوړولو او تجهیز او د کوچنیو وقایوي پروژو پلي کولو برخه کې د همکارۍ غوښتنه هم شوې ده. بلخوا له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې ویلي چې د بریتانیا ځانګړي استازي ژمنه وکړه چې د لټون او ژغورنې د ټیمونو د جوړولو او تجهیز په برخه کې به مرستې وکړي.
ټرمپ په مجارستان کې له پوتین سره لیدنه لغوه اعلان کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ رسنیو ته ویلي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړې او په وینا یې دغه لیدنه نامناسبه ده. له دې وړاندې راپورونه ورکړل شوي وو چې دواړه مشران ښایي د هنګري په پلازمینې بوداپست کې سره وګوري. ټرمپ ویلي له پوتین سره یې هره مکالمه په ډېرې خوشحالۍ ترسره کړې خو پرمختګونه یې نه درلودل. نوموړي زیاته کړې اوس یې وخت دی چې پر روسیې بندیزونه ولګوي خو دا بندیزونه به دوامدار نه وي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې پر اوکراین د بریدونو لړۍ یو ځل بیا چټکه کړې ده. د امریکا وینزویلا ترمنځ اړیکې ترینګلې شوي دي. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ویلي چې هیواد د امریکا د روانو ګواښونو پر وړاندې روسیه کې جوړ شوي 15,000 ایګلا اس ډوله هوایي دفاعي توغندي لري. نوموړي دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د امریکا پوځ خپلې الوتکې او سمندري ځواکونه د کارابین سیمې ته واستول. مادورو دغه ګام د واشنګټن له لوري دښمني بللې خو امریکا وایي چې سیمه کې د دوی حضور د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي لپاره دی. ترکیه او قطر د دفاعي او سوداګریزو همکاریو نوې هوکړې لاسلیک کړې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر په پلازمینه دوحه کې د دغه هیواد له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثاني سره د همکاریو یو لړ هوکړې لاسلیک کړي دي. د راپورونو له مخې دا هوکړې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړې کچې ستراتیژیکې کمیټې د ناستې پر مهال ترسره شوي دي. د لاسلیک شویو تړونونو موخه د دفاعي سوداګریزو او ستراتیژیکو اړیکو پیاوړتیا بلل شوې ده. ولسمشر اردوغان او امیر تمیم بن حمد ټینګار کړی چې هیوادونه به په سیمه کې د ثبات، پانګونې او ګډو امنیتي هڅو په برخه کې له یو بل څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. زیلینسکي د روسیې پر شرکتونو د امریکا له بندیزونو هرکلی کړی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د امریکا له لوري د روسیې پر 2 سترو نفتي شرکتونو د تازه بندیزونو هرکلی کړی او دا یې پر روسیې د فشار راوړلو لپاره غوره ګام بللی دی. زیلینسکي د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم مننه کړې او ویلي دي چې دا ډول پرېکنده پرېکړې خورا اړینې دي او په خبره یې دا د دې ښکارندویي کوي چې هیڅ یرغل بې ځوابه نه پاتې کیږي. د راپورونو له مخې امریکا د روسیې په سترو نفتي شرکتونو روسنفت او لوک آیل بندیزونه لګولي. امریکا مسکو تورن کړی چې د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې خپلې ژمنې پوره کړې نه دي. له بلې خوا اروپایي ټولنې هم پر روسیې د بندیزونو 19م پړاو تصویب کړ. په دې پړاو کې د روسیې څخه د مایع طبیعي ګازو د وارداتو بندیز شامل دی. د نړیوالو چارو شنونکي وایي د امریکا او اروپا دغه تازه بندیزونه به د روسیې د انرژۍ پر صنعت سخت ګزار دی، په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې مسکو د جګړې له امله د زیانونو د جبران لپاره د نفتو او ګازو پر صادراتو متکی دی. مارکو روبیو د اسرائیل له قلمرو سره د غزې لویدیځې غاړې د یوځای کولو په اړه خبرداری ورکړی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی چې د اسرائیل له قلمرو سره د لویدیځې غاړې د یوځای کولو اړوند هر راز پریکړه به په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلان وګواښي. د اسرائیلو پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې په لویدیځه غاړه کې د اسرائیل د قوانینو تطبیق ته اجازه ورکوي او د اقدام ته د اسرائیل له قلمرو سره د غزې د ضمیمه کولو په سترګه کتل کیږي. روبیو خبریالانو ته وویل که څه هم د اسرائیلو پارلمان د یاد پلان تصویب ته مثبت رایې ورکړي خو د هغه په وینا ښاغلي ټرمپ دا خبره واضح کړې ده چې متحده ایالات اوس مهال د دې پلان ملاتړ نه کوي. د معلوماتو له مخې د لویدیځې غاړې په اشغال شویو سیمو کې شاوخوا 500,000 یهودیان اوسیږي چې ملګري ملتونه او د نړۍ ډیری هیوادونه یهودي میشت ځایونه غیر قانوني بولي. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.